لکه د والدینو حق دا د ټولو نه مقدم دی په حقوق العباد کې چې سړی به د خپل والدینو په معاشره کې لحاظ ساتي. هر هغه معاشره به کامیابی چې هغه کې د سپینګیرو خیرخواهی کېدله او د والدینو د مور پلار خدمت کېدو پکې، ځکه د الله او د رسول الله حق نه وروسته دا د والدینو حق دی او دا قرآن هم به دې طرز ذکر کړی دی. قرآن کې څومره آیتونه د توحید راځي او د الله د وحدانیت او د بندګۍ، علما به دې پوهیږي او قرآن به دې پوهیږي. د هغه آیتونو پسې وروسته د مور او پلار حق ذکر دی. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. څومره آیتونه چې قرآن کریم کې سره مطالعه کوي، په دې آیتونو کې د الله او د رسول د حق نه وروسته نزدې حق چې ما او تاسو بیان شوی دا د والدینو حق دی. او په معاشره کې چې د دې انسانانو حق کله په صحیح طریقه باندې ادا شو، دا د خیر والا خلقو معاشري، دا د مؤمنانو معاشري او دا د خو مسلمانانو معاشري. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو د والدینو متعلق چاته پوښتنه کړم و د دې څنګه حق د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مور او پلار دواړه اوسط ابواب الجنه، د جنت ډیر گیټونه دي خو منځنی گیټ او مین گیټ چې کوم ته ویل کېږي دا د والدین دي. هغه سړی ته و فرمایل کدا گیټ ته ضایع کې د خپل لاسه او کدا گیټ ته باقی پرې دی نو باقی پرې دا، ځکه مور او پلار دا د جنت درمیانه گیټ دی او دا د جنت هغه منځنی گیټ دا به یو دادا. د دې حق په معاشره کې د ټولو نه مقدم ورونو، د دې لحاظ به د الله او د رسول نه ورسره د دې لحاظ به ساتل کېږي. د دې په مقابله کې به د هیڅ لحاظ نه ساتل کېږي، د خځې لحاظ به نه ساتل کېږي، د بچي لحاظ به نه ساتل کېږي، د خپل خپلوانو لحاظ به نه ساتل کېږي، د ګاونډیانو لحاظ به نه ساتل کېږي. د مور او پلار لحاظ به د ټولو خلکو نه مقدمي، د ټولو خلکو نه زیات نږدې چې تاسو لري د مور او پلار دي. یو سره راغلو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل، صحیح الترغیب والترهیب کې دا حدیث ده، ويا رسول الله اني اذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه. ما ډېر غټ غټ ګناهونه کړی دي، زما د پاره توبې څلارو گنجائش تر چې الله زما توبه قبول کړي. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل فهل لك من سامور ژوندیدا؟ هغه لا یا رسول الله مور هم وفات شوه ده. و فهل لك من خاله ترور د ژوندیدا؟ هغه ترور می ژوندیدا. و فبرها دا غسر نیکی وکا الله رب العالمین بستا دا گناه معاف کی. د ترور سره احسان وکا، د ترور سره نیکی وکا کم چې د مور خور ده، الله رب العالمین بستا دا تقصیرات دا کوتاهیان معاف کی او ستا توبه به الله قبول کی. شارحین د حدیث د دې حدیث دلال لیکي چې دلته غټ غټ عملونه نور موجود، جهاد موجود، حج موجود، عمره وا نور غټ غټ عملونه، صدقې، خیراتونه، دا اعمال بکیو. او کچرتا د ګناه د معافی د پاره د مور او د پلار خدمت نه علاوه بهترین بل عمل وې نو د الله رسول بو ته خودلې وې چې لاشه jihad وکا الله به دې ګناه معاف کی، یا لاشه عمره وکا الله به دې ګناه معاف کی، یا لاشه حج وکا الله به دې ګناه معاف کی، یا یو بل عمل لیکو کستا ګناه به الله معاف کی. یو عملم د دې سره برابر نه ده. د مور او پلار سره احسان کول د دې مقابله یو عمل نشي کوله، ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ستا مور ژوندۍ ده، هغه مور مې مړه ده، و پلار دې ژوندۍ ده، دا ترور دې ژوندۍ ده، و ترور مې ژوندۍ ده. و د ترور سره احسان وکړه الله به ستا ګناهونه معاف کړي. و د دې عمل مقابله کې بل عمل د الله رسول ته نو معلوم او د الله د رسول په نسبت بل بهترین عمل نو، ځکه دې سړی ته او فرمایل چې د مور یا د مور د ترور خور سره احسان وکړه الله به ستا ګناهونه معاف کړي.
زمرونو والدین هغه لوی نعمت د تاسو پته ده چې دا په بازار کې میلاویږي نه، دا په مارکیټ کې خرڅيږي نه، دا چرته په یو ځای کې نوې کیږي نه، پوښنګ نه کیږي دوباره په یو ځای کې دوباره دا نه جوړیږي چې په کارخانه کې جوړ شي بیا تاسو میلاو شي. په پیسو باندې په یو منډي مارکیټ کې میلاویږي نه، دا غلوی نعمت ده چې یو ځل د دې نعمت نه محروم شوي د ډیرو خیرونو به محرومای. د دواګانو چې کومې دروازې دي ډېر دروازې د پسې بند شوي، د خیر چې کومې دروازې دي ټول د پسې بند شوي. دیو جن هغه حدیث تاسو معلوم دی، امام بخاری رحمه الله تعالی الباری په صحیح بخاری کې راوړل دی باب ما ذکر عن بني اسرائیل، د بني اسرائیل په واقعاتو کې راوړل. دا امام نووي پر ریاض الصالحین کې کرامات الاولیاء کې راوړل دی. بعض علماء دا په بر الوالدین کې ذکر کړی دی. جریج په نوم باندې وسړیو بندگی کول او منځ کاو په منځه ولاړو، مور ته आवाज وکړ یا جریج، هغه یا ربي صلاتي و امي، الله یو طرف ته منځ بل طرف ته به आवाज کوي، و یا جریج هغه یا ربي صلاتي و امي، یو طرف ته منځ یو طرف ته به ده ډول یا جریج. نو جریج بیا ځان سره اجتهاد وکړ، فیصله وکړه چې الله یو طرف ته منځ یو طرف ته به ده. نو منځ پورک او دا به आवाज ته لبیک و نه وای په منځه ولاړو. ابي چې کله غصه شو نو وی فرمایل و یا الله جریج هغه ټیم پورې موجنه تر دې چې زناکار او خزو مخونه د تمخامخ کې او د زناکار او خزو مخونه وین نو بیا یې مړکا. دغه شان وشه یو به حیا زنانه او مختصره بیانوم دا خبره. اگر اله یو بل سره راغو په زنانه باندې واقع شو داغه نه بچي پیدا شو. هغه به حیا خزي ویل چې دا بچي د جریج نه پیدا شوی دی. خزي مراجمه شوې، جریج امراغه کلیوال مراجمه شو، د جریج کوټه ورته ولا د سی بخاری کې حدیث ده. جریج څه چل لوي د چل ته بوس باندې کې داغه نه پس هغه ماشومه راوړ هغه ته د مصیبت بلاره دو رکعات منځ مو کا او دسه مو کو استا پلار څوک دی زما پلار هغه رایش پن کې دی. داغه نه پس خلک را مطمئن شو او د جریج له واپس کوټه د خټو غټو جوړ کړه. لیکن د مور هغه خیری د جریج په باب کې قبول شو چې هغه زناکار خزم راغلی و او د زناکار خزي هغه مخ جریج ولید او بازاریان خلک مراجمه شو، کلیوال مراجمه شو. ورونو چې یو طرف ته منځي او بل طرف ته دا به आवाज یو نفلی منځي، دا به आवाज ته لبیک یو نفلی منځ بپرې دی. ستا نفلی روزه ده او دا به خدمت ده، نفلی روزه به دی پرې دی، دا به आवाज ته لبیک وي. ستا نفلی اعتکاف ده او بل طرف ته دا به خدمت او د مور خدمت ده، دا نفلی خدمت به پرې دی او دا به आवाज او د دادا आवाज ته لبیک وي. ستا نفلی جهاد ده او بل طرف ته د مور او بلار خدمت ده، دا نفلی جهاد به د شاته کې او د مور او بلار خدمت بکې. ستا یو مباح کاروبار ده او مور پلار ته وشي دا کار مکه او دا بل کار وکړي په ځای باندې کار به دا به دادا د امر د وجه نه بدله. په دې حدیث کې د ډېر فقهي ابواب دي چې هغه ټول زنه چېړم ځکه یو غنټه زما ټیم دی نو دې کې مختصر ډېری خبرې پاتې دي هغه ټولې بیانومه. دیو نورونو د آیات ساتل بکار دي. د معاشري په اصلاح کې مین کردار دغه مسلمانانو دی چې هغه د خپل والدینو سره بهترین خلک. سی حدیث کې دا راغلی سړی راغی و یا رسول الله جهاد کې منوم ولیکا. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل مور بلار دی ژوند دی و او و دا غوند اجازه غسل و نه ولاړ شه دغه په خدمت کې jihad وکا. بل روایت کې راځي مور بلار دې څنګه و دوانو جړل چې زکله د کور نه راووتم ولاړ شه دوباره وخندو چې هغه دې وخندل بیا لاړ شه jihad کې بسانو ملکم. زغه جذباتيانو ملګرو ته ويم چې د اسلامي معاشري د لپاره د ضروري رکن دی چې موږ به د خپل والدینو لحاظ ساتو په معاشره کې. د مور او پلار قدر د قیامت د علاماتو نه دار غله چې اخر زمانه کې بدسي چې ویوال صدیق بتا ته نزدیکیږي داغه به خلق د دوست او د تعلق والا سره به خلق تعلقات ساتي. لیکن مور او پلار به سړی نه جدا کیږي، مور پلار بستانه لري کیږي او دوستان بتا ته نزدیکیږي. ستاسو کور ملګری دا به ډیره د دوستان نه ډکې سړ وړي بم دغه خلک خوري حساب غاړي کې بم دا خلک ناشتي ستا چې بم دا خلک سکی تعلقات بدلی خلکو زستا ډيري. لیکن مور بلار بستانه مرور هغه بستانه خپي هغه بستانه به خرج هغه بنهار هغه بوږي
هغه به د خلکو نه سوالونه کوي، پیسې بغواړي او ستا بیٹک به عوام خلک راضي او ډوډۍ بخوري او سره بیٹک نه بوزي. دا د قیامت په علاماتو کې ده. او دی وخت کې تقریبا دا خبره په دې طرز باندې روانه ده چې خلک خزل ډیر ترجیح ورکړي د ابي دادا د پاسه. د خزل ډیر خدمت کیږي او د مور او پلار خدمت نه کیږي. د خزل احترام کیږي، د مور او پلار احترام نه کیږي. خزل نزدې کیږي او مور او پلار لري کیږي. د خزل خپلوان نزدې کیږي او د مور او پلار خپلوان د سړي نه لري کیږي. د خزل د رشتو خدمت کیږي، پیسې مال دولت دا په غو باندې خرج کیږي چې دا می خزه ده او دا د خزه خور ده او دا می سندو ده او دا پلار ده او دا خواخه ده او دا می خینه ده. د دې خلکو خدمات په دې زمانه کې ډیر روان دي. ستا ټولي پیسې ټول ریالونه، ستا د سعودي عرب ټلیفونه پروګرامونه ټول په دې خلکو باندې خرج کیږي. او ابي دادا ستا د ټلیفون نم نه خبر، ستا د راتګ نم نه خبر، ستا د پیسو نم نه خبر، ستا د خرچې نم نه خبر. دا خبره تقریبا د قشانده څوک حل وی یا نه وی، حقیقت هم د قشانده. دیوې د مسلمانانو د معاشري د اصلاح لپاره دا مهمه خبره ده چې د والدینو قدر د په معاشره کې وشي. د دې خلکو قدر چې په معاشره کې روان شه، الله بستا دین او دنیا روخانه کی. الله بستا په ټولو پروګرامونو کې به خیر او برکات پیدا کی. صحیح بخاری کې دا حدیث ده، امام بخاری په دې کتاب الادب کې راوړی دی چې د هغه والد سره او د هغه والدینو سره صله رحمی پالل چې هغه مشرکانی. د اسماء رضی الله عنها حدیث راوړی دی چې هغه نبی اسلام ته فرمایل زما مور د مکې نه راغله د صلح حدیبیه په دور کې، وهي راغبه او راغمه، کې دې چې زمنګ نه پیسې غواړي او کې دې چې سوال مال لپاره راغلی. زه هغه سره خپل یو په عالم وهي مشرکه، زما مور مشرکه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي صلیها، تو سره رشتہ و پاله فانها امك، داستا مور ده. او د موروالی او د لوروالی چې کوم رشتہ ده غو پاله، اگر کدا زنانه مشرکه ده، اگر که په کعبه کې 360 بوتان پراته دي او دا 360 بوتانو ته سجده کوي، لیکن داستا مور ده. د موروالی او د پلاروالی د لوروالی چې کوم خدمت ده دا وکي. زمارونو زمنګ والدین الحمدلله دا مشرکان نه دي، موحدین دي. او د ډیرو خلکو والدین سلفی العقیده د خسته منهجونو د کتاب او د سنت والدی. د دې باوجود زمنګ د ریس اورانه، د دې باوجود موږ د خپيو، د دې باوجود د والدینو د بچو په خپل منځ کې اورانه، د یو بل سره تعصب او د یو بل سره عناد.